سلامونه او نیکی هلې زه مسافر له افغان ټک پوهن له واساس په چوپړ کې حاضر یم. ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ پس له هغې به مو ته کېږم. نن زموږ موضوع سایبر سکیورټي. په دې اړه موږ خبرې کوو چې سایبر سکیورټي څه ده یا انټرنیټي امنیت څه دی، کمپیوټر سکیورټي څه ده یعنی کمپیوټر امنیت څه دی، یا سایبری معلومات څه دی، سایبر انفارمیشن څه دی. دا ټول هغه موضوعات دي کوم چې زموږ سیسټمونه له غلو څخه ساتي او زموږ سافټویر او هارډویر له مشکلات څخه ساتي. دا هغه درس دی، دا هغه علم دی، د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپل انټرنیټي مواد له غلو څخه وساتو. نن زموږ اوله ویډیو ده او په دې موضوع کې موږ دا خبرې تاسو سره شریکو چې څنګه کولی شو چې له غلو څخه ځان وژغورو یعنی هیکرانو څخه ځان وژغورو. نن زموږ په دې موضوع کې زموږ خبره ده د لیپټاپ د ویب کیم یا د لیپټاپ د کیمرې او یا داسې سکیورټي کیمرې کوم چې موږ خپل په کورونو کې لګولي یا په دفترونو کې لګولي او داسې نور ځایانو کې چې موږ دا لګولي. څومره چې ورځې تیریږي په دې عصري زمانه کې لیپټاپ استعمال ډیر زیات شو یعنی لیپټاپ موږ ډیر زیات استعمالو. محصلین د خپل د زده کړو لپاره استعمالوي او کارکوونکي په دفاترو کې په دغسې نورو ادارو کې د لیپټاپ څخه ډیر زیات کار اخلي. عصري زمانه ده، د لیپټاپ استعمال هم ډیر زیات دی. یو طرف ته چې وګورو د لیپټاپ ډیرې زیاتې ښه کارونه دي چې کوم موږ هغې څخه استفاده کوو او بل طرف ته وګورو چې لیپټاپ ډیرې زیاتې مشکلات موږ ته رامنځته کوي او ډیری خلک نه دي خبر چې دا کوم مشکلات دي. نو راځئ نه په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې دې مشکلاتو څخه ځان وژغورو. کله چې تاسو لیپټاپ استعمالوئ او انټرنیټ سره موصل کړی وي نو تاسو خپل د لیپټاپ ویب کیم او یا کیمرا کوم چې تاسو ځان سره لیپټاپ سره اټیچ کړي وي یا سره وصل کړي وي نو که چیرې تاسو هغه استعمال نه کوئ یعنی استعمال مو سره نه ضروري نه چې تاسو هغه ټیم کې استعمال کړئ نو تاسو هغه د یو رابر ټیپ څخه په هغې باندې لګوئ هغه بنده کړئ. کیدای شي تاسو یو ډیر مهمې خبرو کې بوخت هستئ او تاسو انټرنیټ سره وصل یې او خدای نخواسته څوک غل یعنی هیکر ستاسو سیسټم ته لاسرسی وکړي او ستاسو سیسټم کیمرا آن کړي نو ستاسو هغه هر څه ریکارډ کړي. نو دې مشکل څخه ځان ساتلو لپاره نو که چیرې تاسو د لیپټاپ کیمرې یا ویب کیم څخه استفاده نه کوئ نو هغه تاسو رابر ټیپ باندې بند کړئ. څنګه چې په دې تیرو څو کلونو کې موږ وینو په سوشل میډیا باندې چې مارک زکربرګ د فیسبوک کمپنۍ د شرکت چې رئیس دی هغه هم ښکاره شوی دی چې خپل لیپټاپ د هغې مایکروفون او کیمرا یې په ټیپ باندې بنده کړې ده. نو که چیرې تاسو غواړئ چې خوندي اوسئ نو خپل لیپټاپ کیمرا تاسو په ټیپ باندې بنده وساتئ او که ضرورت نه وي نو هغه وخت کې چیرې تاسو ضرورت لرئ نو بیا تاسو لرې کړئ هغه ټیپ او تاسو کیمرې څخه استفاده وکړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې فیسبوک او ټویټر په تیرو کالو کې زموږ ډیټا نورو شرکتونو ته خصه کړې ده او ډیری مشکلات فیسبوک او ټویټر کې رامنځته شوي دي. نو هیڅ امکان نشته دی چې ستاسو ډیټا هم غلا شي. نو دې مشکل څخه نو تاسو خپل ځان وساتئ او خپل ځان خوندي وساتئ. نن سبا په سوشل میډیا باندې یو نوې ټرند یا نوې دود ډیر زیات مشهور شوی دی 10 کلنه چیلنج. نو دغه چیلنج یعنی تاسو خپل د 10 کالو زوړ عکس د خپل
نوي عکس سره لګوي، یعنی 2009 عکس د 2019 عکس چې کوم ستاسو دی هغې سره په سوشل میډیا کې لګوئ. نو دا کار ولې شروع شوی دی؟ د دې همدغه وجه ده چې دغه آرټیفیشل انټیلیجنټ چې کوم خلک دغه چلوي، دغه کمپنۍ او د آرټیفیشل انټیلیجنټ ماشینونه جوړوي، نو هغه ستاسو دغه زاړه عکسونه کیپچر کوي، دغه زاړه عکسونو څخه استفاده کوي او خپل دغه آرټیفیشل انټیلیجنټ کوم ماشین چې دی دا نور هم قوي کوي. نو دغسې چې کوم چیلنج دي یا مسابقې په سوشل میډیا باندې راځي، نو دې څخه هم ځان وژغورئ. دا شکار نه دی. نن زموږ دا موضوع وه، نو هیله کومه چې دا د سایبر سکیورټي اول موضوع اول درس بس تاسو خوښ شوی وي. که چیرې د سایبر سکیورټي په اړه تاسو څه مشکل لرئ یا هم څه ویناوي، څه پوښتنه لرئ، نو تاسو ما ته کومنټ کولی شئ او دا ویډیو خپلو نورو مرګونو سره هم شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.